لږ صبر الحمدلله تر دې دمه خو الله تعالی ژوندي ساتلي یاستو دا بله روژه هم را روانه ده تقریبا یو څو ورځې پاتې دي الله تعالی دې موږ تاسو ته همت راکړي تر څو په د روانو روژه هم په خیر او په د عبادتونو څخه ډکه تېره کړو والله دې موږ تاسو ته روغ صحت راکړي غټه مهمه خبره دا ده ځینې هیوادوال زموږ چې هغې روزمره کار کوي بیا د هغې په بدل کې کوم مزد لاسته راوړي هغه شپې ورځې تېرېږي ولې متاسفانه بیا روژه کې دا شی نه او پوهېږي چې هیواد کې مو کونډې معلولین یتیمان ښه پرېمانه ښه زیات دي نو روژه کې چې کار نه وي او هغې مزد و مزدوري کور ته وینیسي نو څه به کوي نو همدغه زموږ او ستاسو مرستې د خیریه بنیادونو همدارنګه د تجارانو ورونو همدغه مرستې چې دوی ته راسو تر څو پر روژه په خیر تېره کړي روژې نه وروسته بیا کارونه یې انشاءالله دونه یو څه پیدا کېږي نو که چېرته غواړئ د دغسې خلکو لپاره په روژه کې مرسته وکړي خپله صدقه څو چنده الله تعالی په نزد باندې ورسره ثبت کړئ نو زه خو فکر کوم بهترینه چانس د استفاده ترې وکړئ تر څو پورې زموږ او ستاسو دغه غریب هیوادوال نه تنها یوازې کابل بلکې د هیواد په نورو ولایتونو کې به انشاءالله موږ ورځو خو زموږ او ستاسو سره اړیکه په دې ده چې تاسو مرسته راولېږئ موږ به پول په حیث باندې هغلته ځان رسو هلته به یې توضیح کړو نو راځئ زما خصوصا غږ په هغه تجارانو ورونو باندې هغه شتمنو ورونو باندې دی چې هغې ماشاءالله الله تعالی هر څه ورکړي دي لږ دې خلکو ته نظر کوي لږ داسې فکر وکړئ او دا فکر مو لږ د سره لږ وږد کوئ او فقط دا په نظر کې راولئ چې کیدای شي یو وخت کې دغه شی خدای مکړه زه اوسم بیا سخته ده که نه نو بله خبر دا ده چې په صدقه باندې خو مال نه کمیږي نو خپل صدقه وي زکات وي دغه خلکو ته راولېږي دا کونډې دي اکثره ښه دغه معلولین دي دا ګوره اکثره پکې ولاړ دي بیچارهګان خپې قاتېږي نه ځینې ولاړ دي چې مشکلات دي پوهېږې نو راځئ په دې کې برخه واخلئ انشاءالله اجر شته وټساپ نمبر لینکونه هم شته دي انشاءالله را روانه روژه به زموږ او ستاسو داسې روژه وي چې ټول هیوادوالو که ټول نه نو انشاءالله یو حصې پورې به د په مخ مسکا راولو دا زموږ او ستاسو حق جوړېږي صحیح ده که نه الله مو آباد لره ویډیو سره خپره کړي د څو پورې ټولو ورونو خویندو ته ورسېږي په لوی الله مو سپارم السلام علیکم